د خر سورلي یو راهجان دی یو سرتاج دی د خیره سره ناکیته وځي. سرتاج وروره دا خرم ډېر کمزوري دی چې ورو ورو به ورته ځو مخکې به ورخېږو زه هلک دا خرم داسې شي چې دمه به شو دمه به شي که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی په خیرونه. ولې بیا راشن کولاو شوی څه؟ او راشن کولاو شوی د خیره سره روان یو. ډبل سیټ هم څه کو؟ نشته بس سرتاج راوخېږه هغه پاتې شوه تېر ګران شوي دي نو. دا څوک رال؟ ماما ته وګوره دا څوک دي؟ ما ورته ویلی نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر رالی په خیر ګلونو. خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ. بچو څنګه وئ ښه وئ؟ خیر خیریت یې ټیک ټاک یې. ته لږ کوشه سرتاجه ته وروخه زه د سره ورو ورو ځمه خرم کمزورې دواړه یې نه شي وړی. یارونو خلیل ډاکټر هم څه کړلو ستبه مې ډېره تېزه پرون یې راله ستن والي د هغې را باندې ریکشن کړی دی. زه ورته نن په دې لار کې ناست یم راځي به که نه دا به زما نه په دې لاره څنګه تېرېږي. خو دا وایي چې زه نن په خر نه یم راغلی او ګاډي کې راغلی یم نو ګاډي کې یم دله نه پرېږدمه ښه. ته وروخه راحت جانه دا ښځه بس لانجې وغږي ډاکټر ته لار ونیسه چې پرې نه دی صحیح شوه زمونږ پیسو. هلکه ګلبدینه په دې پل باندې څوک راواوښتل؟ دا څوک دي یار؟ څه نوي شان مېلمانه راته ښکاره شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی په خیر. تاسو خو ډېر لیټ راورسېدئ دا ولې؟ بس ستړي شو دا خرم زیات ستړی شو ما دا خر به ته بلک د ما ورکو سرتاجه تېره واخله دا بانس ډېر زیات کمزوری دی سرتاجه چې ورو ورو ته ځه سرتاجه دا خلک ولاړ دي لږ ودرېږه مړه نری سر ته نیولی دی لږ ودرېږه که نه زه درته څه وایم خر کوز کا شاباس دا خلک څه وایي. یا بچو ډاکټر هم څه کو پرون یې رانه د موادو پرچا اخیستی او هېڅ په پاتې پوه نه کړ او شل پېرې لاړم او رال څوک وایي چې داسې څوک وایي چې داسې خدای رسول ته وګورئ زما دا کار وکړي سپین ږیری یم. صحیح شوه وبه شي بابا وبه شي ډاکټر صاحب چې راشي نو ورته ووایه صحیح شوه د خیره سره کار به مو دا ولې دا ډاکټر هم څه کوه خو به نور کله په خر راتلو نن په څه کې راځي؟ په موټرو کې ګرځي خر د تاسو له درکو او خر یې موږ لاره په موټرو کې ګرځي ډاکټر صاحب زنده باد.